دې ته به کتو چې ډېرې مني که لږې مني دې ته به نه کتو چې دلیل پې شتي او که نه سبحان الله دا مسله شتي نه سره عامه ده خصوصا زموږ پښتنو کې څه ده عامه ده مسله لکه دا مسله صحیح ده که غلطه ده وي دا خو نه نه چې دا صحیح مسله ده ولې وي پاکستان کې ټول خلک کوي نه دلیل دا دی دا مسله غلطه ده که صحیح ده نه نه دا غلطه ده دا نه ده پکار ولې وي پاکستان کې خو څوک نه کوي دا ناشنا دلیل دی که په پاکستان کې کېږي نو بیا حق دی که پښتانه کوي نو بیا حق دی او که پښتانه نه کوي نو بیا څه دی بیا باطل دی دا تله موږ سره وشتي نن سبا ما تاسو ته په اوله کې ویلي چې جاهلیت ته مسلې موږ دې دپاره بیانوو چې د ځان نه وباسو نو دا تله نن سبا هم لګېدلې ده حالانکې الله څه وایي ډېر خلک ګوره د حق نه لرې دي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الله وی که د ډېرو تابعداري دې وکړه نو ګمراه به دې کړي ډېر خلک به تا څه کړي ګمراه کوي لږ خلک به دې حق ته راولي نو څه وکړو دلته الله وی ډېر ګمراه کول کوي ولكن أكثر الناس لا يعلمون لو دير خلق سر علم نشته دير خلق شكر نو بس لا يشكرون دير خلق لا يؤمنون إيمان نروړي نو سو کتل د جاهلیت لګینو بیا خو دغه برابر دي دا کوم چې ایمان نروړي ځکه چې ډېر دي او کتل د جاهلیت لګینو بیا خو دغه خلک په حق دي دا کوم چې الله شکر نه وباسي لکه چې الله ډېر شکر نه وباسي کتل د جاهلیت لګینو بیا خو دغه خلک په حق دي کوم سره چې علم نشته چې الله ډېر سره علم نشته الله سوي وما وجدنا لأكثرهم من عهد الله ډېر خلک موږ داسې وموندو چې لوز نه پوره کوي بیا خو دا په حق دي ولې په حق دي ډېر دي که د جاهلیت ته تللی یې نو بیا خو دا برابر دي ښه دا هر څه پرېږده نن سبا وګوره ځه دروغ خلک ډېر وایي که رښتیا ډېر وایي دروغ ډېر وایي نو بیا خو دروغ برابر دي ډېر خلک د منځونو پابندي کوي که لږ خلک پابندي کوي ډېر پابندي نه کوي نو بیا خو دغه برابر دي دا کوم چې پابندي نه کوي ډېر خلک نشې تماشې کوي که لږ خلک ډېر خلک ډمتوب کوي که لږ ډېر نو څو وایي جي صاحب که ته د جاهلیت دا تله استعمالوې نو بیا خو دغه ټول برابر دي لکه ولې شراب څکې ډېر خلک یې څکي ګیره ولې وړه کوې ډېر خلک یې وړه کوي ګیره ولې خرې ډېر خلک یې خرې دا پنسي ولې په ځان پسې راکاږي ډېر خلک یې راکاږي دوکې ولې کوې ډېر خلک یې کوي حرام ولې خوري ډېر خلک یې خوري خو مسله دې ټوله ګډوډه کړه که دا تله دې ولګوله ځکه ډېروالی او کموالی په دې حق نه معلومیږي حق به په څه معلومې په دلیل سره الله د نوح علیه السلام په باره کې وایي واوره وما آمن معه إلا قليل الله یو څو خلکو دغه سره ایمان راوړی یو څو په دې یو څو کې به اختلاف دی بعض علما وایي اووه کسان د دوه ښځې یو کافره او بله مسلمانه مسلمانه ښځې او درې زامن یو څو کسان زیات ته زیات وایي اتیا کسان زه اتیا واله اوس یو طرف ته نوح علیه السلام مکمل قوم او بل طرف ته څو کسان دي اتیا کم یې په حقه دي شریعت خو دا وایي چې اتیا په حقه دي خو د جاهلیت د تلې مطابق کم په حقه دي ډېر په حقه دي ځکه چې کم اتیاو ته وګوره او دغو ته وګوره د اتیا خو لا بیا هم ښه دي ما ته اوس یو حدیث بیان کړی په کتاب التوحید کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما دا امتونه ولیدي ټول عرضت علی الامم وی بعض پیغمبران مې ولیدي چې د هغه سره لږ کسان رأيت النبي ومعه الرهط
والنبي ومعه الرجل او الرجلان بعض پیغمبران به د قیامت په ورځ راشي او یو ملګری به یا به دوه ملګري دیو برګي سره پوره دعوت یې چلولې دي او په ټول قوم کې دوه کسان ملګري شوي دي یو دلته بس او نه دې نه تعجیب وګورم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي والنبي وليس معه احد د قیامت پر ورځ به داسې پیغمبران هم راځي چې هېڅ چا یې خبره نه ده منلې یو کس ورسره هم نشته یو دلته به څه وایي دلته بیا وایي چې ډېر خو نه ده منلې دغه په حق دي چې یو سړی په صحیح خبره باندې عمل کوي په قرآن او حدیث باندې دی یوازې دغه یو په حق دی موږ به دې ته نه ګورو چې ډېر دي که لږ دي موږ به دې ته ګورو چې دلیل د چا سره دی به چا سره چې دلیل دی داسې دی دا په حق دی اگر که یو کس یو دا باز راشي موږ ته وایي نوي مسلې هم شروع کړي ټول یو ټانګه خلک یې وي ته به دې ته ګورې چې ټانګه دي که داسې ته زما خبره ما ته غلطه ثابته که وستا دا خبره غلطه ده ولې غلطه ده عدد هم لږ دی نه دا کمه تله لګي ستا دا خبره غلطه وروره ولې غلطه ده ځکه چې قرآن او حدیث کې نشي دا منو په دې مسله باندې زه عمل نه کوم ولې پې نه کې قرآن او حدیث کې نشته منو یې در سره په دې مسله باندې زه عمل نه کوم ولې نه کې پښتانه یې نه کوي در سره نه منو الله قرآن کې دندې ویلي چې تاسو پښتنو ته ګورئ اتبعوا البشاتنه تابعداري د پښتنو کوي پښتانه کوم طرف ته روان دي تاسو پسې ځئ یا اتبعوا العرب د عربو تابعداري کوئ عرب کوم ځای ته روان دي تاسو پسې ځئ نه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اسمان نه چې څه راغلي د هغې تابعداري اکه به ته یو ته په حق یې ټول قوم په ناحقه دی ته یو په حق یې دا به نه وي چې یاره دا یو کس دی موږ پسې راشي که اکثر خلک وی موږ چې کله څه مسله واورو قرآن او حدیث دلیل پې واورو دلته درسونو کې به بیان کوو وی خلک راځي وایي ښه لکه به یې ټول کلي کې ته پوهېږي دا مسلې پرېږده ټول کلي کې ته پوهېږي دې ته وګوره چې ټول کلي سره څه دلیل دی او د یو سره څه دلیل دی ستاسو دا ذهن ته په دې مسلې ورځي که دا کومې مسلې چې د زه نن بیانوم ورب الکعبه که چا په غور سره واورېدې دا ذهن به رڼا شي رڼا موږ په تیرو کې پراته یو پلار نیکه لار راونیسه ډېر دی او که لږ دي ټولې جاهلیت خبرې دي زه درته یو دلیل ښیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او دا حدیث په صحیح مسلم کې دی بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ اسلام په اوله کې هم ناشنا و او یو وخت به بیا راشي چې د اسلام به بیا ناشنا شي